جامونه خلاص کړي دي. اوس به نظر واخلو چې د چاریکار واوا هغه شریخ مزهدار و که نه و. ساعت یې تېر شو، خپلو انډیوالانو سره دوی راغلي دي، روژه ماته هم کړې ده. نوشي جان یعنی زور شورواست، زور شورواست که انگور د کاکاست. پاکستانی دالخور، افغانی شورواخور. ماشاءالله ماشاءالله. برای خود جور کردی یا برای مردم؟ والله برای مردم جور کردی. پیسه پیدا کردن به جیب خود است یا برای مردم است؟ والله هم برای خودم است هم برای مردم. یعنی زیاد زور سرکوبی است. والله اگر شما حساب مصارف و اینا ببینید بفهمید که برای مردم است. برای بیننده بفرمایید. یا برای شیرینی خوری میباش. باید په تقسیم جوړه کم او خلکو ته او تا ویلې د قصا هغه د شروالي هغه لرم هغه شروالي نه پاما ده. قدرمنو دوستانو د شروالي له نرخ نه صبور ماما تقریبا 10 روپۍ او 20 روپۍ تفاوت لري دي. ماشاءالله کوسی واخه دلته 410 د مونږ پلار لپاره و پلار دا صبور ماما له خاطر یو کشي و. دا شعر هغه پلارانو ته هغه زمانو ته ډالۍ وي چې پلار ورته زیار وباسي او دا بیا خپله کمبخته شي او د پلار قدر نه کوي. پلار د بچي لپاره هر یو ارمان خوري کوي او بس د بچي د کامیابۍ لپاره ځان خوري کوي. ډېر تکړه سړی ده. برند کې راځي نه روکه دلته د عبدالقار نوم ویلی دا ورسره تنبان راځي، دا ورسره ټیکری راځي. دا ټیکری ده؟ دا سره ټیکری ده، دا به خلاصېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیک وروډو مارکلی کوم. خوشحاله یم چې زه تواب مزی یو ځل بیا یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو نن د نیکه مرغه د کابل ښار کاټي ماموري سیمه کې یم. کاټي ماموري هغه سیمه چې تاسې په بمبالا لیدلې، دا بمبالانې سره کډه دغه ساحل کې د روزه ماتې کیسه وسوه، ټول ښار هم خلاص کړل. نو دلته یو مهمه سوژه راته هغه په ګیر ته راغله، هغه د واوا په نوم باندې چاریکار شریخ هغه ته راغلی یم، کاروبار ته راغلی یم. چې دلته ماشاءالله د کابل په ښار کې ډېر پرشهرته او ډېر د مراجعینو هغه لري، مراجعین لري چې دلته راځي او واوا شریخ خوري. نو ما ته هم شوق راغی مال راځه یو خو شریخ مې دا ډېر وخت کېږي خوړلی نه و او بل مال نو دا خلکو کاروبار وګورو چې څومره شهرت پیدا کړی دا، څنګه شهرت پیدا کړی دا، روزي سره کم نیسي، پیشلوي سره کم نیسي. د دې مشر به پیدا کړو هغه مراجعین یا میلمانې چې دلته راغلي دي د هغو نه به هم نظریات وکړو. قدرمنو دوستانو تواب مزی تاسو ته تل کوشش کوي چې تاسو ته خوږې سوژې پیدا کړي، خوږې خبرې پیدا کړي تر څو تاسې خوند ورته واخلئ. دې خاطر د روزه ماتې معامله دا دا د اختر مخې ته ده. دوستان راځي دلته د شریخ خوړلو لپاره راځي، خلک روان دي چې کامل شریخ ته خلکو دلته په کابل کې شریخونه شته، ډېر ښایسته پروګرام دی چې ویږه نو راله وطنداران راغلل همدا اوس د شریخ خوړلو لپاره. قدرمنو دوستانو هغه دوستانو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري، زموږ خپرونې سبسکرایبوي، لایکوي، شیر کوي او خپلو هېوادوالو ته وایي چې د تواب مزي چینل ته ګورئ. نو دا ورور دلته تیار راغی، دا یې ننه ځي واوا شریخ ته، دی به اول لږ وغږو بیا به لاړ شو یې ننه همداسې به یې کړی. وروره سلام یې خیر خیرونه قراري خیالي سفر تا به مات روزه ماته کړي، غوړ شام به خوړلي اوس به ماشین ګرم شوی. نه اوس دا څه رقم شریخ خوري؟ داسې شکمسیره ډېر شریخ دی په زړه کې دا که لږ خوري؟ څومره بره داسې راغلي؟
درې نفره راځي نو انډیوالانو چې داسې معرفي کړو دا نو ووایه نومونه یې راته ووایه نو یو نو د انډیوالانو نومونه داسې دی انجینر احمد ولي صاحب په تخنیک پوهنتون کې دی ما ملګری دی او ماشاءالله دا ډاکټر زبیر افغان دی دا ټول داسې تکړه تکړه انډیوالان دي نو دوی په تا تاوان دي که ته په دوی تاوان یې نه تاوان خبره نه ده زموږ اغوستلي وظیفه دا یعنې نن به دې یو زر روپۍ په دوی باندې خراباتېلو نو خاطر خو دا خوراک سل روپۍ یو درې روپۍ خو به یې وخورې که نه 100 روپۍ 300 روپۍ دا په محیط څنګه ده دا د شریخ محیط برابر دی یا نه دا وایي یعنې څه ښه والی لري ووایه سبزي کې کړې ده ګلان دي هغه څه کار کوي ته تاسو ګلان راځي سینه نو قدرمنو دوستانو خبرونه دوام لري موږ سره اوسئ دا انډیوالان به شي شریخ به خوري او زه به هلته سړی پیدا کړم یا به ریس پیدا کړو یا به ثابت پیدا کړو یا به پیدا کړو شریخ سړی وکړو ښایسته کېږي که نه ګور یارې هغه ته ناسته عکسونه اخلي ګوره په قلب کې ناسته زموږ هېوادوال ګوره داسې عکسونه یادګاري کې اخلي په واوا شریخ کې په قلب کې اوس دی ناسته په قلب کې هر څوک کېناستی نه شي هغه خلک کېناستی شي شریخ اسم مبارک زریالای میار فعل ما شما در کجا هستید؟ فعلا شورای کارت پروان ماشاءالله چه چاره‌ای کارت مامورین باشه امیر رفیقا دوست داره کلی کامرا رو برات گرفته موبایل ها رو برات گرفته عکس تا میگیره ویدیو تا میگیره یارو چی سریازا چی جادو کردی که یا خنده کنه میره والله رو کم سر طبیعت دیگه اصلا تو سریازا بیادر شریخ زیاد قرآن دی یعنی شریخ زیاد ماست نگاه پس دادی افطارم دادیشانه چی دادیشانه تال برده مثلا یا خون میخوریم برده نه امیلاتی چی هست که توی روز سر توی مصارف کرد من در کدام ناغگی تو رو گیر کرده والا ناغگیان گیر نکرده پیانه میزاب چکر روشخندی دینمی ها گفته تو رو در حساب روشخندی دیده تو مالک یکان پر کمرمین ما میگه تواب در روشخندی ما رو بگاد حال آخری گپ چی است که چون شریعه خوردی ماه مبارک رمضان است یک زمزمه کو زمزمه کو که دوالات دلش شود دلش خورد شود زمزمه به موسیقی حالا یارجان خطردار جداییه که بچه دیگه شاید نداره بخوانم بچه قدرمن دوستان و دا دوستان قدرمن دوستان و دوستانو ډېر علاقه درلودله چې خبرې وکړي خو د کمرې مخکې بعضې خلک تاثیر لاندې راځي نو دونه به خدای پاماني واخلو لاړو شو نورو برخو ته روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسې ګورئ چې د واوا شریخ چاریکار کې زه موقعیت لرم دا کارتې مامورین ده او لکي دا سوه چپ سوه له پاسه له لاندې لارې خواستې وګورې دا یو چراغانه ساحه ده او ډېر ښه محیط یې ورته انتخاب کړی ده نو دلته زه راغلی یم چې زموږ هېوادوال وګورم چې روژه یې ماته کړې ده او څومره په خوشحالۍ سره په مینه سره دوی سره ناست دي او دوی شریخونه خوري شریخ خلک پخوا به تلل هغه ته نګرهار ته کامې ولسوالۍ ته اوس په کامه کابل ته راغلې ده بیا د کابل په هغه کې راغلې ده کارتې مامورین کې نو اوس شریخ وګورئ چې زموږ هېوادوال کومره خپل شریخونه فرمایش ورکړی ده موږ سره اوسي قدرمنو دوستانو دوی سره ما مخکې ستړي مسې کړې ده دوی ته د اوس پورې شریخ را رسولی نه ده شریخ ورته راشي زه وګورم چې چا ته شریخ زموږ هېوادوال به وښیو چې چا څوک هغه شریخ خوري هلته عملي به یې وښیو دا وطندارانو ګورې شریخ خوړلی ده ښه په خوند سره اوس هغه عکاسي خلاصې کړي دي هغه جامونه خلاصې کړي دي اوس به نظر واخلو
چې د چاریکار واوا هغه شریخ مزدار وو که نه وو ساعت یې تېر شو خپلو انډیوالانو سره دوی راغلي دي روزه ماته هم کړې ده روشي جان او روزه مې داره تېره کړې ده څو په خوند سره وروره سره قدرمنو دوستانو بې له دې نه چې زه دوی سره یو هغه وکړم هماهنګي وکړم بېدون له دې نه چې دوی سره یو مخکې له مخکې خبرې وکړم دوی ګورم زموږ هېوادوال دي که نه په مینې سره راحاضر شول موږ سره غږېږي زه به خوږه زه به ځان دوی سره ووایه چې څو نفر سره راغلي زه راغلی یم د ځانګړي مقصد چې یو بیدغانو مې خپل ستیری کوو ساکني ته راغلي او څو عسکري مو وخوړل څو روپۍ دې مې خرابات کړې داسې ماشیني له باندې خو د ما زړه سوځي نه غواړم چې تاسې مصرف وکړي خو مجبور یې نو کومه ناغه کې مې ګیر کړی دی تا باندې زه 15 کاسې عسکري مې ورو وکړل 15 ماشاءالله پیسې به تا ورکړي پیسې مو دې لرزویه د میدان دی نو د میدان وردګ د کوم ولسوالۍ سید آباد قدرمنو دوستانو سید آباد ته تللی مو سخت شفتالو لري سید آباد شفتالو واکې تواب به مزه پیدا کړي د ورغوبیانو بیا تاسې صد وکړئ چې راسه وګڼئ بس نو انډیوالانو نومونه دي ووایه ټول او کمرمان انډیوالان یې ښیه لاس ورته نیسه ووایه دا عبیدالله دی هغه فخرالدین دا مسهدا دا ماکب ماشاءالله دا پکې معرفي کړه دوه مله پکې معرفي کړئ یا شریعه مزدار پیسې دې بجا لاړې نه او تر ساره پورې دا میدا به هغه کې کړو شای راشه و چې ډېر سره چې ول راشه چالو چې قدرمنو دوستانو خپرونه دوام لري زموږ د میدان وردګو دغه مسئولین به وسپسې کوم دي خاطر موږ سره نو دوی خو ډېر خواږه خلک دي خو اوس به دې نور نه غږوم او خپرونه به بیا لږ ګډوډه شي دوستانو دلته د موږ څو نفر هېوادوال دي دوی نه به مې یو نفر نه مې په نمایندګي اول واخلم او وبه ګورو چې دوی چی وخوړل ګوره داسې په خوا سره دغه هغه شیریا خوري ما خو قدرمنو دوستانو لا شیریا خوړلی نه ده زه به یې وخورم خو دوی چې په مزه خوري د موږ هم زړه ورته کېږي که نه احسان ده که نه وروره سلام علیکم سړي پسې ځوانانو سړي پسې قدرمنو دوستانو دا تلویزیوني شعر دی ځان دې لیدونکو ته وګورئ ذره د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو بیا هم سلامونه ولیکي د تاسې ګورئ چې د واوا شریخ چاریکار ساحه او ابدا ماحول ګورئ چې څومره د شریخ خرڅولو او د شریخ ورکولو په برخه کې څومره جالبه تصاویر ورکړي چې د خلکو زړه اوبه اوبه کړي نو شریخ خو هېوادوالو ډېر خوښېږي خصوصا وناس طبقه چې دوی شریخ سره ډېره مینه لري او د موږ ډېری هېوادوالو د شریخ د خوړلو لپاره دوی تلل چیرې ان هغه ته تلل چاریکارو ته به تلل تر نګراره پورې تلل خو زه چې ګورم چې دغه شریخ چې دلته تاسې د کابل ښار په کارتې مامورین یعنې باغبالا څنګ کې تاسې ګوري دغه ساحه او ماحول بیا نو والله عالم که څوک بله خواته لاړ شي او بل چېرته شریخ وخوري نو ما ته خو سخت خوند راکړ خدای وکړي چې تاسې ته هم خوند درکړی خپرونه دوام لري دوستانو ما سره اوسئ نور تاسې ته ښایستونه او ښایسته مرکې واوا شریکار واوا شریخ کې دغه شریخ څنګه جوړیږي ماشاءالله دا داسې ځوانان دی ولا ډېر ګوره داسې په خوند یې جوړي پاکي صفایي خولۍ ته ګوره خولۍ هغه جالي غوندې خولۍ دي لباسونه یې ټول هغه په نظم په قانون برابر دي بېشکه دی والا
او دا خو ډېر ښه خلک دي ډېر خلک مثلا چې یو کار دوه کلو کې د بل نه پیدا کړي شهرت پیدا کړي دا چی صفایي دادا مثلا بچه خوب خود جور کنیم که برادر که خب راستی باز ما خب با شما شیریخ هم باز ما خود بسان میخوریم عالمی برادرها چقدر مقبول معلوم میشه ماشاءالله یکی خسر کو نور و نمک کشیدین روزه را گرفتین دیگه حالا نگیدیم نمیشه چطور از طرف مشر خوب نان و خوراک داده میشه برتان یعنی الحمدلله راضی سیم از شده نه زحمت میکشید راضی سیم چی را خوب دید افطار افطار جایتان خالی بود شوروا بود ماشاءالله قدرمن دوستان چه خلال نیست قد ما خوشی شوروا او بکر شوروا چی بود گره شوروا بولانی بود دیگه افطاری نام چیز هست دیگه قدرمن دوستانش کپسی رو ډوډۍ خوړلې ده او دا به تر سهاره پورې تا 4 بجې را زورداري کې امی دلاره دور داده بری با زور از خدا تا سبا شوی نمیبرد دور میتون یعنی زور شورواست زور شوروا که انگور ده تاکاس پاکستانی دالخور افغانی شوروا خور ماشاءالله ماشاءالله تو خو رفیقمی چې تو هم تو شیرین هستی در میخواد تا کل که تا لمبه تو هستی نه تا خودت هستی والا کل بچه ای نمیده چی میگی؟ از کدام وطن هستی چه بو چاریکار نباشی تو باشو دیزا شو باشی نه استاد جان میگه کام دیگه یک دقیقه دیگه دوام من دوستان و داستان از کدام ولایت هستی؟ چلیزیان یعنی چیزی زور کردن میدانم ماشاءالله یعنی یک کارت دیگه هم برای تو آماده است آجیسش این شماره چند است؟ شماره 700 تانوز این 700 نفر چیزی یک دادی بچه نرست 300 ماه یا چی جور میشه می ترکیبش بگو ترکیب از شیر است شیر وطنی است دیگه ایل است دیگه چیز خاص نداره قیمت وطنی شیر وطنی شیر چورکاری به نظر من همه چیز دلار دیگه در حالت کم شدن است ببینید یعنی تا صبح شیر یخ میتن بر مردم وانا ایدم تا میرد بازان ورور سره مسی خیر خیر د خلک دې دا یو دا ورور چې دا قدمونه مستعمل د پیسو مسؤل ده دا پیسې سسور دلته داخلي پیسې او اخلي او ورکی وي دا ټول معاملات سره ده ماشاءالله ځان دې دې بدو سره زمانونه مدیریت دی باندې خلاص ماشاءالله مدیر مسؤل دي تا وظیفه چی ده چی ما مدیریت ده عوام تاسو مدیریت د چار طرف نومینو چې دا تعین ده دا ګلان په تایي او دا چراغونه په تاسو دا مو اصل شاکانی خو دې نه درایي ده ستاسو ده او تاسو بیا وظیفه درکې وای مو کې بس ماشاءالله ماشاءالله ته هغه کینو قرآن په کې د شیخ شوق ته راځي یا نه تاسو ولا ولې نه دا شیخ چې دا توصیف نشي نو هغه ویني چې هغه شاکری یا دې دا شنو جوړیږي شنو چې سره نه وایي درست پر سوپر مرسیدس وطنی دا قدرمن دوستانو دا ورور بره بار پیسې ورکړي کوم شي جاري څو شي راخلي کړل ولا خلل من اسمه الدنيا تشير سنه مو دې پیسې ورکړي او دې اساس الله ماشاءالله دې سور په فرمایش ورک ته خبره ده د روان افغان یوټیوب چینل خاطر دوه نور اضافه کړل دا څه ساده دی ماشاءالله دا چې د نور زموږ پیدا کی د کوم جی د کندهار یم شایسته کندهار ډیر راځم بس نور نه وای خو نظر نه لري نظر نه لري که خلک دي چې کوبر خور دي ماشاءالله یعنی قابل د تشویق خلک دي مدیر صاحب وقت دې نه نسبت غلط نشي دا به سبا وایي ګوره تواب تعالی الله سما دې 0 روپۍ
زر روپۍ په جای خلکو نه تدریس دا ته وایم مدیر قدرمنو دوستانو تواب او مزه سي په ګرمي کې بیان اوسې تاسې کله د فشار د ګرمي در باندې راته تواب او مزه ته اشاره ورکړو ته راسي لاسه واوا ته بیا به واوا کومه وایي بیا به واوا کافي پر معمولي واوا خو آتش وبېلې دوی تر هغه وخته پورې شپاړس بیا به ګرځو ماشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسې زه ولاړ شم رئیس صاحب ډېره مننه قدرمنو دوستانو زه خو ډېرو تللی یم خو د چارهکار واوا شیریخ ځانګړتیا په دې کې چې کومه اورې ده او اخلاق انسانیت ټول شیان په دوی کې دي پاکي نظافت ګورئ قدرمنو دوستانو چې ګلداني ورته ماتې نه کومه ګوره ګلدانۍ ته ګوره پټکو ته ګوره پاکي صفایي ته ګوره دلته ګوره زنانه و غږ راغی دلته بیا د زنانه هم اخوا ته به ځي خپل هغه به خوري شیریخ او ګوره قلبونه یې چې دي یعنې فضا چې ده هنري ده د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو بیا هم سلامونه او نیکې لیدلې دي چې د چارهکار واوا شیریخ فضا د خلکو مینه د خلکو محبت ټول ماشاءالله ډېر په خوند ورسول ما نوش جان دی هغه چا چې مالک یې ده سید مشر تعالی او ډېر ښه فضا جوړه کړې دلته د سرمایه ګزاري کړې ده د وطن د ښکلا لپاره سرمایه ګزاري کړې ده هر څوک دا کار نه کوي دا داسې ځای چې دشته وه چا دې خوا ته کتل هم نه مګر دلته دې نه بلا تجربه ماشاءالله داسې چراغونه دي هر قلبونه پکې ول اوس نو سړی مې پیدا کړی دی دې سړي سره به زه ښه داسې ټایټه مرکه کومه خو داسې ټایټه چې رئیس صاحب نه پرېږده بسې خبره تېر وباسي اصلي حقیقتونه او رازونه به دی راته وایي چې څنګه د دا شهرت پیدا کړو او نوم یې چې ده د کوم ولایت ده او چا درته دغه آیډیا درکړې چې واوا شیریخ لوکال سړي چې ورته واوا شي وایي واوا ولا که زه پکې ماته واوا سلام بر شما و تمام بینندگان یوتیوب چینل شما. نصیر احمد شاهی هستم، مسئول واوا شیریخ چارهکار. خیر و سلامت باشید. رئیس حال بگو که همین کی طور تشویق کرد که به نام واوا یک شیریخ جور قوام ده سایه کارتی مامورین و همین تو جایی که رو بری و نمونجا بعدن چی هم مسئله و بس ادارات دولتی هم مسئله بسیار مشکل است کار کردن مگرم بچه ما ماشاءالله حال قصه کن ما در حدود 8 سال است این نمایندگی های واوا را دارم. اولین نمایندگی ما سارنو بود، ما در دو قلعه نجارا و مرکزی را ما تونستیم یعنی کارتی مامورین انشالله که جور کنیم. ما هرچی کوشش کردیم که یک جای خوبتری مرکزی کنیم نشد. باز دیگه دیدیم که در شهر کابل دیگه که در جای بالا برای مرکزی بالا پیدا نمیشه. باز موای مرکزی را میرتون کنیم. ماشاءالله اگر من میبودم من میفتم بالا بیادر اینجا غلط جایه. امی یک روپر امی یک دانه گروپ شاید ما نمیگیریم. نه طور است. ما سرمایه گذاری که میکنیم جای نمیکنیم بخاطر از کار میکنن یا ماش میگیرن. ما شما یگانه چیزی که در وطن خود مملوک داریم و سبزی هست. پارکای ما و شما قیت است. هر چیز ما و شما را هر جای بلند منزل هر چیز جور کردن. خدا شاید از پایان یک جای از طلا باشه مردم نمیتونه تا که سرسبزی نباشه. اینقدر دماغ از مردم خسته است. وقتی که دید یک جای فضای باز و سرسبز میتونه واقعا خودشان لذت میبرن. خودشان نصیر جان شاید بگو که تواب بر ما چاپلوسی میکنی بیادر حقیقت است که دمی کل که کابل بگردی واوا شیریخی کارتی مامورین جا همین یک گلش کسی گرفته اوه چی رقم گل آسو بدر تو گل ما به چی ندیده بودم در کدام مملکت است در امریکا ندیده بودم. درست بسیاری کسان که بسیاری جای از فیلم روان میکنن تعجب میکنن میگن اینجا افغانستان نیست. بکن برادر خوب هستین خیر خورد که اگر مهربانی کنید خدا ببینید تا معرفی کنید نسبتان و در کجا وظیفه دار کار میکنید. تشکر نباشین عبدالله فقیری هستم در واوا شیریخ کارتی میکنم. دکاندار واوا شیریخ کارتی. ماشاءالله در مورد مکاربارت بر بیننده معلومات بده که شما کدام خدمات انجام میتین پالوی از اینکه شیریخ واوا برای مردم چی میکنید پیشکش میکنید. ما دیگه بهتر انرژی از جوس از شیریخ قهوه است این چیزا این خدمات رو مردم پیش میکنن. دیگه دکاندار است دکانداری واوا شیریخ چارهکار. غیر از اینکه شما برای واوا چارهکار شیریخ شما خدمات میکنید
مردم عام هم چرا چون پالوی سرک است وا میان از شما خرید میکنن. هر کس که از این راه تیر میشه یک دفعه 100% من شریعه باز برخورد چطور است کرشان؟ بسیار بسیار برخورد نیک است. نرخ خود تو دکاندار بیرون چی رقم چی تفاوت هیچ فرق نداره. هیچ چیزی که در بازار است یعنی من نرخ در بازار پیدا میشه. تشکر از خودت. من میگم افغانستان در فضای جور شده. مسیر که ببینه باز دیگه در افغانستان است. سلامت باشید. این واوان چیزی واوایی که شما در شهر کابل میبینید از خود ملت است. برای خود جور کردی یا برای مردم؟ والله اینو برای مردم جور کردیم. پیسه پیدا کردن به جیب خود است یا برای مردم است؟ والله هم برای خودم است هم برای مردم است. یعنی زیاد زور سر کوکی است. والله اگر شما حساب مصارف و اینا ببینید بفهمید که برای مردم است. این مردم به خاطر از ثواب مزه در سال چند دفعه دعوت میکنید اینجا سرش برنامه ثبت میکنید جبری دوا برنامه جور کو. هر وقت که بخیر نوآوریای داشتیم بر تو زنگ میزنیم ان شاء الله بیا باز برنامه همین خشتم که سر خشت میماری بگو بیا بچه‌شم ان شاء الله حتما باز میای ما کامرمن میگیم سر ما باز ما بخیر نال تا گرمیا شود دگام دیزاینا دگام گلکاری دگام ان شاء الله خوبتر و چند قسم امیال فعلا شیریخ و اسکریما برای مردم میدین والا ما فعلا تنها شیریخ وطنی میدیم چارکاری اگه ما تو ببرم سر شیر قیماق شما ببینید واقعیتی وطنی است این چیزی نیست دیسی باشه ما سر هیچ چیز دیگه فوکس نداریم ما فقط سر شیر قیماق وطنی فوکس داریم دوستانو لا عمل اول ورځ او دوه ورځې دي ته فکر وکړه دا بانو اوس اله چند کیلو شیر شما چی میکنین شیر جور میکنین والا ما خو نسبت با مشتری شروع کار است خدا مهربان است 100 کیلو 1.5 کیلو 200 کیلو تا 500 کیلو رساندی باز مرا زنگ میزنی خدا ان شاء الله خداوند پاچا قدرمن دوستانو بالاخره پیغامت کی اثر به کسایی که بدر شنو امی زیبایی کشور خود هستند اشهر کابل خود است بازیا باز پشت شیریه خد بسیار دور جایا میره جاری کار میره بعد سونه نگران به نوش جارش بره این دیگه خفا نشو مگر گفت است که سر کارشو با بند کنه از خاطر یک شیریه که 50 روپیه 100 روپیه تو ما شما میرین کاما میرین راه بند میکنه نو بدر بیمار جور بشه بعد اینجا بخورین والا ان شاء الله چهار کارم دمی کابل آوردیم کامر هم دمی کابل آوردیم ان شاء الله ما نمایندگی دیگه دمی چند روز بخیر چند نمایندگی دیگه در زیر کار است که بخیر افتتاح میشه خودت ان شاء الله خبر میکنم از طریق خودت تمام مردم تمام ملت افغانستان برات خبر میکنیم ان شاء الله قدرمن دوستان و مسیحان یلیستی و چاریکان و شیریخ تکړه سره دا ورته ما زه ویډیو دی دا ولین د فرض سره ما دې دا ولې سامي یقین وکړه راته ویل سي توابه مزه خبرونه کې سبتي کې نه سبتي دلته شریخ ما نظام ورک ما موږ خبرونه تر شریخ سکوما دا حقیقت به تاسو ویلې دوره مهربانه سره دا دوره خوش باور سره دی او چا ویلې وای راغله نصیب سره ته غږیدای نسی مال نصیب ته زور ورسمه نصیب سوار غلم دی نه کو سړی بخیر باشید خداوند حفظت کنه السلام علیکم خداوند حفظت کنه تمام قدرمن دوستانو دا وعده موږ هغه ځانګړي خبرونه سي دي هغه په د روزي په مناسبت باندې دلته موږ راغلي وو واشه یخته او تاسو سره موږ خبرونه جوړ کړل د خبرونه به درته جوړ کړل سي تاسو له خوانو نه واخلئ د خپل هیواد خایستونه د خپل هیواد چکرونه د خپل هیواد شریخونه دا ټول تاسو وکړل بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو سلامونه او بیرته ویل مارکلای خوشاله یم چې زه تواب مزای یو بیا د یو راپور وړاندې کولو سره تاسو په درانه خدمت کې دوستانو د دې کبرغه د کابل ښار په سنگي سیمه کې موجود د سنگي سیمې د اخر خپل هوایی او د کولای دواخانې کې دا ته په نوم د رابي سنټر یو ډېر لوکس هغه مارکیټ د سپیډي مارکیټ کې چې شی وغواړي زنانه مردانه د بیا دلته په نوم د تاج عروس په درې منزل کې یو تکړه خلک چې د ودونو لباسونه او هر رقم لباسونه چې ته تاسو غواړئ ذهن هم راځي دلته دا موجود دي ما ویلې چې تاسو ته یو اسان ادرس چې تاسو سرګردانه نشئ د کابل ښار او د نورو ولایتونو بازارو کې ګرځئ چې داسې خلک پیدا کړئ چې مکمل اسباب وي هغه د تاج عروس فروشګاه ده په دې فروشګاه کې به زه وګورم چې دا خلک کوم امکانات لري کوم ډول ډیزاینونه لباسونه لري چې شی نوي بازار ته راغلي دي دا به خبرې چې د دې مسؤلینو کارمندانو او بالاخره مالکانو نه به دا نظریات وګورو دا یو چې دغه لړ ګزارش چې تاسې لپاره زما جوړ کړی ده
تاسو باندې مینه سره ګوري او هغه وادوالو نه هم ډیر مننه کوم چې د یوټیوب چینل په داخل او خارج کې باندې مینه سره ګوري زموږ خبرونه سبسکرایب لایک کړئ شیر کړئ ډیر مننه درمنو دوستانو لا په موضوع ته ما سره اوسئ راځي چې د کاروبار په اړه باندې د مشر نه نظر واخلو د خپل ځان په خوږه ژبه تاسو ته معرفي کړي او وایي بس موږ فعلا چیرته یو او کوم موقعیت کې یو او دوی د کوم ډول لباسونو کاروبار کوي محترم شما لطفا به خود به بیننده‌های چینل یوتیوب روان افغان گروپ معرفی کنین. سلام بر شما. ما فروشنده یک دکان‌های روبی سنتر هستیم. باجروز منزل سوم. بسیار خوب. در مورد امی کاروبارتان برای بیننده‌ها معلومات بدید که چند سال است شما دمی بخش یعنی دمی مسلک کار میکنید در لباس فروشی و فعلا کدام نوع لباس‌ها فعلا رواج است در بازار و چقدر شما تانستین که اکمالات دکان کنید؟ ما که تقریبا در حدود 15-20 سال میشه که ما دمی کسب هستیم. دیگر لباسایی که ما عرضه میکنیم از کشورهای خارج عرضه میکنیم که لباسای ترکی میباشه و عربی و چیز است. بسیار خوب. میشه برای بیننده یک چند قلم جنسایی که فعلا مود بازار است زیادتر طبقه و ناس از او علاقمند است و خریدار هستند برای بیننده عملا تشریح کنین و نرخاشم برش بگوین. بفرمایید. مثل مملکا که هستی با خاطر ترجمه سوال میشه چیزی مخلوط خاص است. بزینه که ما که هست با جوردی رنگ میشه سربیز رنگ‌های مختلف دیگه هم دارد هم به خاطر کرای است هم به خاطر فروش است. ماشاءالله. بزینه که دیگه چه هست جام سوید آمده است. نازک‌تر مطابق خندان با دیگه جوری میشه. این عربی است دیگه نمیشه. عربی پیشه لاجوردی را که نشان تامده این رنگ جگریش است. بسیار خوب. بسیار ریس متفاوت. پیشتر یک گپی که متوجه شدم و این بود که شما گفتین کرام داده میشه. لباس‌های کرایی معنی دارین شما دیگه میتونید. من برای فروش دارم. بسیار خوب بسیار خوب. چقدر مردم ما علاقمند است که لباس‌های کرایی رو استفاده کنند چون لباس‌ها شاید قیمتش بلند باشه از زورشان نمیکشه مجبور میشن که به کرا ببرن همونطور شاید باشه. بله. مثلا پیرانایی که گرام میباشن نسبتا با نور به خاطر کرام ایده مثلا کس توانه اگه نداره که یک پیران 60,000 70,000 یا 40,000 بخره ما نمو را به خاطر کرا باز ماندیم که یک چیز خاص استفاده کنیم هم به نرخ مناسب. خب بازمی لباسای کرایی را شما به آدرس برشان میبرین یا خودشان از اینجا تسلیم میشن میرن؟ خودشان از اینجا تسلیم میشن. اما قانون مقررات شما چی رقم است و هر کس این رقمی میتونه یعنی باید یک تضمین بمانن؟ تضمین باید بمانن. تضمین یک تذکره یا پاسپورت ما میگیریم فقط اون پیرانه که ما بو کردیم در وقت معینش تسلیم میشه. بسیار خوب. در امی شعبه لباس فروشی تان صرف دمی منطقه است یا در شهر کابل دیگه جا به شما نمایندگی دارین؟ ما نمایندگی فقط همینجا داریم. روبی سنتر برادر معرفی کو کی است؟ برادرزاده رو معرفی کو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. یا هم دیگه برای شما هم کار هستند دیگه در خودش. بسیار خوب بسیار. چقدر شما راضی است نظم کسب و کارتان؟ ما شکر خدا 1000% راضی هستیم. و از طرف مارکت چقدر برای شما سهولت‌ها در مارکت موجود است؟ به خاطر است که به دکاندار حتما یک تبدیل هوا میکنه بیرون وضو کردن میره نماز خواندن میره این سهولت‌ها در مارکت موجود است. شکر. بیا یک چند قلم جنسای دیگه تانه برای بیننده تشریح کنید چرا که همیان خانما علاقمند هستند که از زبان شیرین شما در مورد لباسای زنانه کمی معلومات بشنون. بفرمایید چیزی که جالب است برای بیننده تشریح کنید. این پیرانه که ما رو هست با خاطر شیرین خویی رنگ‌های مختلف داره تقریبا 6 رنگ داره دینش چیز خاص متفاوت است و دختر خانمانی که زیادتر ماکسی میکنه کمیکون ماکسی است یار با نام ماسی میگه؟ ماکسی. خوب چقدر علاقمندان فعلا در مورد لباس‌های ماکسی هستند؟ زیاد است. من 80%
مردم زیادتر حال موسی میگیرن و پیران عروسی اگر چیز خاص متفاوت است مثلا زیادتر حال موسی استفاده میکنن. ماشاءالله ماشاءالله. قیمت از امی چند باشه پیران عروسی؟ قیمتی که هست $1200 است. باز ما اینو به خاطر کرا میتیم برای عروسی میگیرن. چند باشه قیمت کراش باشه؟ در کرایش با حدود $18. چقدر؟ $18,000 افغانی؟ یعنی چقدر مفاد میکنه مشتری ما؟ ما تخفیف باید میتیم جرامت داریم. ما مشتری هستیم. خب دیگه چی دارین برای نمایش؟ برای بیننده؟ یا داریم. بفرمایید. پیرانتون که هست به خاطر شیرینی خوری میگیرن. یا برای شیرینی خوری می باشه دیگه. رنگشون بسیار عالی است. به خاطر شیرینی خوری میگیرن با تفاهم زیادتر عالی کار میکنن. چقدر جالب لباس است ماشاءالله. دوستانو دما باور نه راته سداسه جالب لباسونه دلته پیدا سي نو ګوره ماشاءالله سدوی هر شی لري د ودونو د شیرین خوري او ترجمه د ټولو لپاره لباسونه دلته موجود دي. ډیر ښه کیفیت لالو کوزه رابي سنټر کار کوم. ته دغه ورور په کاروبار باندې لکه معلومات لري دغه د دوی کاروبار څو کاله کېږي چې دلته شروع کړی ده او څومره د مارکیټ دکانداران او تاسو د دوی له کاروبار نه راضي دا د ما په 3 کال کې چې راغلی یم د دکاندارانو په خاطر نه لرم ماشاءالله ډېر بهترین کار کوي او په ارزانه تخفیف په د مالونه ورکوي او مالونه تاسو ته ولیدل چې ان شاء الله کیفیت یې ښه ده او دا دکاندار په ټول مارکیټ کې معلوم ده ان شاء الله اخلاقي او موږ په خاطر نه لرو ښه کار. یو پختره ماته دا پیدا کیږي چې دا بعضې خلک د واده ودو کالي په پیسو اخلي کنه ډېر جګه بیه باندې اخلي دوی ته دا یو ښه واده ده چې دوی سره کرایي دي دا کرایي چې دوی اخلي نو په ارزانه معامله ورته تمامېږي یو لباس په 100-150 روپۍ قیمت یو دلته په 1000 روپۍ په 2000 روپۍ باندې کرا واخله وړی ته بس دا غټه خبره ده کنه بیخي دا خو د مشتریانو لپاره یو سهولت ده 1000 روپۍ څوک نه لري او بل واده کې خو مصرف زیات شوی دلته همدغه تخفیف هم دی ورکوي چې 10000 روپۍ جوړه په 15000 یا 16000 روپۍ یعنې ته د دوی له خدماتو او ښه اخلاقو نه ته راضي نو بیخي زیات راضي یم زه خو بیخي د رابط څخه ټول دکانداران له زیات راضي. روزي سره څنګه روزه څنګه تېرېږي؟ روزه ښه ده ماشاءالله هوا خو پیشنهاد دې کړی وي ښه ډېر ښه ډېر ښه او آخري پیغام دې چی ده خپلو هېوادوالو ته؟ خپل هېوادوالو ته پیغام دا دی چې د روزې خیال وساتي خپل دکاندارانو صداقت وکړي خود صداقت وکړي ذکر وکړي او آخره لذیذه ده که خو عبادت وکړي او بعضی لباسا را من میبینم که چی کردن پوش دادن پیرانه ما پوش هستیم نمایش میدیم. خب بعضی لباسا را شما مجبور هستید او را باید پوش باشن قانونش هم بطور است؟ قانونش هم خب گنجایش وقتا را که نداره که ما را جون دیگه در ویترین بسیار لباس های مقبول است بدن این چی است؟ زینکاش یا مورفی است. یک دو قلم ندم جا بده تشریح کجا بجای چی بگه برا؟ این مورفی آه؟ یالندارش رنگ بسیار متفاوت داره کارشون مقبول است زیاد انتخاب میکنن گلون بالا است. بسیار خوب بسیار خوب یعنی با سایزها و با اندازه های مختلف دارین یعنی همشیره هایی که دیگه میای مثال لباس قد بلند و قد پخش و کل جایزه ها را دارین شما؟ داریم چقدر نسبت به دیگه دکان‌ها و دیگه بازارها نرخ‌های شما پایین است؟ هدف من است که بعضی مشتری‌ها به خاطر نرخ پایینی یا خرید میکنن مثال میرن لیسه مریم میرن یا شارنو میرن یا مدینه بازار میرن در اینجا چی تفاوت برش میتین که در اینجا بیان پیش دارن؟ مشتری اونجا که بیه فکر که ما در قصه نرخ زیاد نمیشه ما خاص مشتری را کنیم فقط دکان ما بیاین ما انشاءالله برات هم کنیم کرده سنگی رابی سنتر گلی دواخانه فروشگاه تاج روز منزل سیم ماشاءالله قدرمن دوستانو تاسو خو دې ورور خبرې واورېدلې په دې هیله چې تاسو آینده کې ادرسونه د غلط نشي د دوی په دغه ادرس چې د ویلې ورور
په دغه ادرس باندې راسي او دلته چې شی لباس د تاسې په کار وي دلته پیدا کېږي که پیدا هم نه سو دی درته پیدا کېږي او تاسې ته به تسلیمي او ډېر په اسانه او په سهولت سره به تضمین سوي لباسونه اخلي او خپلو کورو ته وړي. ډېر وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ ته ستړی مشې. ځان دې وکړو ته وپېژنه نوم دې چی ده او په کومه قصابي کې په کومه منطقې کې قصاب یې؟ نوم خو مې عبدالصبور ده او یمه په کمپنۍ کې د کمپنۍ بازار کې مې قصابي ده. ماشاءالله صبر خان وروره داسې تلویزیوني چهره لري او دومره ښایسته ښکاري. دا د روزي مبارکه میاشت ده. په دې روزي مبارکه میاشت کې خلک همداسې خدایي ښایسته ښکاري. بلکل نور باسي که نه ځکه چې نور باسي او هر ټیم عبادت کوي په اخلاص خپل کاروبار کوي بیا په دې کې نو خامخا به نور باسي. دا راته وایه چې په روزي میاشت کې چې دا دومره ورځې تېرې شوې څومره وتوانېدلې چې د خلکو هغه د تقاضا مطابق غوښې ورکړي دوی ته غوښې خلک اخلي که نه روزه لپاره او پیشنپي لپاره؟ والا داسې ده چې موږ د روزې دپاره چې هر ګواښ راځي که هغه جنګ هم غواړي موږ ورسره ښه مینه کوو. ځکه مینه کوو چې دلته دا د روزې میاشت ده او چې چا سره موږ هغه نه کوو چې بد اخلاقي وکړو ځکه بد اخلاقي د موږ کار نه ده. موږ دکانداران یاستو موږ باید هر رقم خلکو سره ښه وضعیت وکړو. ډېری خلک داسې خلک دي چې په جنګ راځي موږ ورته خواندو ملکه ته موږ یو دوه څاپېړې موږ موږ جنګ نه کوو موږ غوښه درکوو. د روزي مبارکې میاشتې په احترام باندې تاسې قصابان خصوصا د موږ صبور ماما څومره تکلیفونه راوستلي په خپله غوښه کې که پخوا دی که په کیلو کې 10 روپۍ 50 روپۍ ګټلې اوس وګټې. یاره باور وکړه هلته نرخنامه موږ ته ښاروالۍ راکړې په 420 روپۍ د خوسي موږ یې ورکوو په 400. د سرخۍ راکړې په 480 روپۍ موږ یې ورکوو په 450 ځکه که موږ ګټه ونه کړو چې خلک موږ نه ناراضه نه سي د خاص د روزې په خاطر. خلک اوس د دې توانایي لري چې غوښې وخوري یا نه؟ دا راته وایه. والا داسې ده ښه مشکلات شته مشکلات شته خو بیا هم خدای غفور و رحیم ده کریم ده ښه نو یو خوانه نه یو خوانه به خدای چاته ورکوي بازارو کې انشاءالله سږ کال عمره فرق نه ده راغلی. اختر لپاره آمادګي لري د اختر لپاره خلک درنه غوښې غواړي اوله ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځ آمادګي شته. آمادګي ته موږ دغه ده چې موږ خپل مالونه ساتلي دي بس موږ د خلکو اډر ته په انتظار یاستو. ماشاءالله هو د خلکو اډر ته په انتظار یاستو چې کوم خلک غوښې ضرورت لري نو موږ د خلکو. آخري پوښتنه دا ده چې ته کشتارګاه یعنې د تا خپله د مالو هغه کشتار چېرته کوې یو او پیام دی چې د هغه قصابانو ته هغه خلکو ته چې غواړي چې له تاسې نه غوښه واخلي؟ یاره خلکو ته خو مې داسې پیام ده دې نه ایسته چې خپله خو اوس یعنې خپل هم که ووایې داسې جای کې زه کشتار نه کوم چې هغه داسې صحیح جای واقعیت درته ووایم که یعنې له خطر سره مخامخ یاستو امراض د مالو سره مخامخ یاستو چې څو رقم امراض لري که خو که چېرته دغه قصابان کوشش وکړي چې خپل دغه د وزارت زراعت چې کومې معیاري کشتارګاوې موږ ته جوړې کړي دي مسلکونه که هغه ځای ته د خلک توجه وکړي او بیا خلکو نه مې دا هیله ده چې هغه ټاپه کړې غوښه چې وزارت زراعت ډاکټران وترنري ډاکټران به هغه ته هغه غوښه ټاپه کړي باید هغه خلک هم هغه ټاپې غوښې ته وګوري او هماغه غوښه واخلي. یعنې اوس د تا غوښې په ټاپې دي؟ هو یو څه اندازه په ټاپې دي هلته ور وښیه ټاپې غوښه ور وښیه. قدرمنو دوستانو ماما اصلا دا یو مسلکي قصاب ده دا داسې قصاب ده چې شهرت لري په دې منطقې کې خو تواب مزه ما چاته لایسي چې ورسره مرکې وکړي نو صبور ماما به اوس راته وایي چې په خپل قصابي کې څو ډوله غوښې لري بس دغه هم لږ راته ووایه چې دغه نن خو قدرمنو دوستانو زه ناوخته ورته راغلی یم او خدای وکړي چې دی اوس خفه نه سي له ما نه دا نن همدا اوس مهال کومې غوښې لري د چې همدا اوس خو دغه ښه د خوسي زړه ښه د خوسي جګر ښه د خوسي غوښه ښه د پسه غوښه ښه د سیرلي غوښه هغه دغه د سیرلي د پسه غوښې راسره ماشاءالله نو دا نو دغه راته وایي چې صبور ماما ته دا غوښه خپلو هېوادوالو ته د خپلو مشتریانو ته د دوی په خوښه ورکړي که د تا په خوښه دا قصابان خو یې د ما
نو غوښه خو دوی اخلي د دو په خواښه به یې ورکوم نو زه خو یې نه اخلم زه خالي خرڅولو والا زه باید په تقسیم جوړه کړم او خلکو ته او تا ویلې د قصا هغه د شاروالي هغه لرم هغه شاروالي نغمه ده قدرمنو دوستانو د شاروالي له نرخ نه صبور ماما تقریبا 10 روپۍ او 20 روپۍ تفاوت لري بالکل ماشاءالله کوسي واګه دلته 400 د موږ ورکو 400 سرخی 400 یا د موږ ورکو 400 یعنی موږ باید خپل هغه هیوادوال باید موږ تشویق کوو دوی د حکومت په پالیسي باندې کار کوي او د حکومت په خوښه باندې کار کوي د خلکو په خوښه کار کوي هم د نرس وې صبور ماما نور حکومت پیغام لري خپل هیوادوالو ته خلک سي علاقه دي چې صبور ماما سره سړی مشي وکړي هغه ته پیغام شي دا هغه د اول ټولو نه تر مخکې سلام ورته وایم ټول هیوادوالو ته ښه علم ښه تعلیم ورته غواړم ښه تربیه ورته غواړم او له ملک سره باید خپل ملک سره خدمت وکړي او د خپل ملک په قدر پوسي د خپل حکومت په قدر پوسي او دغه مې خلکو ته پیغام د نور نو څه نه لرم د روزماتي لپاره صبور ماما چې خوري د تا خوراک شي د روزماتي د ما خوراک ولا دغه د بیغا ما سره یو لاس نفر اول کوم د غوښې خوراک لپاره د ما بغاد یو کیلو لمیا چولې او یو چراغ می بامیه چولې او لکه تیلو کې چې بخیری او نور ترویه مروي ور سره دغه شان او پېښلمه دي چې کله د ګورک صبور ماما قدرمنو دوستانو دومره داسې خوب غږیږي ما خو مخکې ویلې چې ښایسته سوی یم ده نو دی د به پېشلمي زیات مارکه شی خوړلي بیا یې لږ خوړلی دی سړی دا راته یاره پېشلمی خو د ما هر کله نیم کیلو لم له وریځو سره چې له ورځې روزه داخل سوې بېغیر لم وریځې مې بل شی نه دي زه ډارېږم زما چې لم وخورم داسې داسې چې شکر راته هغه ته شی وایي د وینې غوړ راته پیدا نه شي والا چې کار وکړې بیا چې کار کوې تبر وهي یو ورځ به یو لاس دانې پستونه واګانې و دا خوسیان شاکې که نه نه لکامي اوس کامي راوڅېلا نسته بیا لکامي قدرمنو دوستانو صبور ماما سره خو معرفي سوی نو دعا تواب مزید ته کوي چې تاسې ته جالب گزارشونه د کابل ښارو د هېواد له مختلفو ولایتونو پیدا کړم نور تاسې وخت نه نیسم چې سړي ته دومره خلک ولاړ دي قدرمنو دوستانو دا ټول مشتریان دي نو دا وخت مې د دوی نیواله د ډېره ته ځان لیدو که ته وپېژنه ووایه څوک او د چا زوی او کوم ځای کې همدا اوس موږ ولاړ یو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او ګرانو لیدونکو ته هیله مې ده چې تاسې جوړ او روغ او لکه کورنۍ سره مو یو ځای اوسئ او صحتمند اوسئ او زه ډېره مننه کوم له تاسو نه چې تاسې موږ ته د افغان ګروپ روان افغان ګروپ کې ما ته وخت راکړه او موږ چې یو په کمپنۍ کې موقعیت لرو او دلته زه تاسو سره مرکه کوم ښه د چا په قصابي کې زه د عبدالصبور خاکسار په قصابي کې یم دا پلار د خاکسار دی یا نه یعنې که کله خو به تاسې ویي نه لکه نورو پلارانو غوندې نه د چې خپل زمن یعنې انډیوال د سره پلار دی ماشاءالله اوس نو ګوره د روزي مبارکې میاشت کې او یو شعر کې د روزي په اړه باندې که لیدونکو سره شریک یې دا به ډېر ښه کار شي او بیا ورپسې که د اختر لري د اختر ورپسې شریکه او بس خپل زړه بړاس یو بس همدالته په ځوانۍ دې برکت شه په نصیب کې دې راحت شه ژوند د ډک له محبت شه ټول ژوندون دې په عزت شه په مینه درته وایم چې اختر دې مبارک شه ماشاءالله او بل بچي وایي دغسې بل خو د پلار لپاره به درته پلار لپاره وایه پلار دا صبور ماما له خاطر یو ښه شعر وایي دا شعر هغو پلارانو ته هغو زمنو ته ډالۍ وي چې پلار ورته زیار وباسي او دا بیا خپله کمبخته شي او د پلار قدر نه کوي پلار د بچي لپاره هر یو ارمان خوري کي او بس د بچي د کامیابۍ لپاره ځان خوري کي او زوی چې زلمی شي نوم د بابا جان خوري کي غریبه لیستې سپورې پاتې او سل روپۍ د خود نه پورې د مزدورۍ لپاره څه خبرې نورې هم دي په زوی تعلیم کې خپله در په در ګرځي دی غم له نه ورکوي چې غریب به سر به بر ګرځي بچی خو مور خپله نهر ګرځي ځان سره سوچ کوي پټکی به مې د سر جوړ شي خیر که زه مزدور یم زوی خو به مې غټ افسر جوړ شي یا به انجینر یا به غټ ډاکټر جوړ شي الله ته ژاړي دا راته ښه انسان جوړ کړي د علماو بزرګانو قدردان جوړ کړي ارمان یې دا وي چې راته حافظ القرآن جوړ کړي زوی کمښت چې لوی شي نخرې شروع کړي په نه خبره پلار سره لانجې شروع کړي په ځان پوهېږي نه هر چا سره جګړې کوي د خوشو چشو سره ګرځي هم نشه به کوي غریبي نه کوي د خان ملک پیکې به کوي دا بې غیرته د پلار نصیحت هم نه مني د مور عاجز او بېوسې مخته هم نه مني د مور او پلار د ارمانونو جنازې وباسي
زوی نالایقه چې د خپل څادر پښې وباسي د مور او پلار په ژوندون کې له زړۍ تېرې وباسي بیا یوه ورځ هم نه وي د سپورټ په لاره همیش روان وي په دې لاره بیا په ځان پوه شي خوښ دې د بهار تېر وي په ژوند دې وار تېر وي نو د مور او پلار قدر پکار دی په دنیا باندې بیا پس د مرګ نه درنېږي په ژړا باندې خدای خفه کېږي په غدې غوغا باندې نو انوره بس که نور دغه بریتونه به جوړوه په سوي زړه باندې مې نور داغونه مه جوړوه په زور پر هر د چا دوباره ماشاءالله 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 د نرس خیر سکره ته په خوږه ژبه ځان لیدو که ته وپېژنه نوم مې عبدالقهار دی او په ایون فیشن رابطه سنټر کې کار کوم او تقریبا 10 کاله کېږي چې موږ دلته کار کوو په کابل کې په مبارک سنټر کې هم نور برانچونه شته دلته په مرابي سنټر کې هم دي شارینو کې هم لرو نو دغه ما چا خبره په دری کسب دی عبدالقهار وروره څو کلن یې چې تا دغه د لباسو کار کوه او لباسونه په څو رقمه پېژنې ښځې به دوره په دغه خپلو لباسو باندې بلد یې نه چې خپل لباسونه وپېژني مګر ته به د لباسو په هغه باندې به پوهېږې والا یو 14 کلن به وم چې دغه کار ته مونږ مثلا د مکتب تر څنګ هم دوکاندارۍ ته هم وخت ورکړی و او په دوکاندارۍ باندې سره مصروف وم نو لباسونه خو مختلف دي پنجابي راځي ګردامن راځي بیا هغه تکي فرق کوي مثلا ګاچ ارګنزا هر یو ځان ته ډیزاین ځان ته تیکه لري بیا نو طبعا تجربه پکې لرو او هغه ده د تاسې خریداران مشتریان به ټولې ښځې نو ښځې یو سړی هم راغلی داسې تا نه سودا واخلي سړی په سلو کې فکر وکړه 100% سړیان یې سړی به څه رقم سودا اخلي نو خو یګان تایب مثلا ورسره جوړ به نه راځي عکس اخلي اولته لیږي نو جای زیات دی د ښځې ته خپلې ښځې ته یا خور ته یا مور ته به عکس لیږي او هغوی به بیا د همغه عکس له مخې بیا ورته وایي چې دا واخله دا ما نو ښه تجربه به لري نو تجربه طبعا 15 کلنې 15 کیلوي ښځې ته کوم کالي به ورکړي څه خالي 1.5 متري ځه خو داسې ده چې مثلا لومړی خو چې ګاهک راشي مشتري راشي اول موږ د سایز پوښتنه کوو ولې چې زموږ کسب او کار دختګي سره دی څونه سایز دی پکار دی بیا وایي چې سایز مثلا سمال میډیم لارج ایکسل ګورو هغې ته مثلا سایز لرو نه لرو بیا چې وخت کې سایز را سره بیا د هغې دپاره رنګ ډېر مهم دی مثال شوخ رنګ نه اچي داسې یو سنګینه رنګ غواړي مثلا یو تا تاسې دغه مشتریان راځي په 100 دقیقو کې تا نه خرید کړي فرق کوي مشتریان څه رقم دی بعضې راځي مثال راځي وي نن بیخي خرید ته راځي نه داسې ساتېرۍ ته راځي بعضې راځي اخلي جوړې اخلي مثلا بعضې داسې مشتریان عکس الي خارج ته لیږي او داسې کالیم په کار دي او آنلاین خریداري کوي په مبارک میاشت یعنې په روزي کې څنګه ده د تا پروژه څنګه څومره تا حوصلې نه استفاده کوله یا ګټه دې اخیستله چې په خپلو مشتریانو باندې لباس خرڅ کړي باید څومره به ښځو به زورونه یا څومره ښځو به د نه طبعا خو دا خو راځي نو دا فیصدي راته ووایه دوکاندارۍ کې فیصدي خو داسې نه شو ویلی خو ورځ په ورځ فرق کوي هغه حالات هغه وخت فرق کوي اوله ورځ نه اخیستل که نه بیه کولې اوس به اخلي نو اوس خو یې اختر ته نږدې اوس راوباسه یو جوړه پنجابي راوباسه هسې ولد پنجابي پنجابي دا نن دا پرون راغلي ده ډېر ډیزاینونه دي پرون اوس پرون راغلل داسې شیان را سره راغلي پرون واضح که د نر زویه په رافیه برنډ کې دی ډېر تکړه سړی ده په برنډ کې راځي نورو ښځې دلته په عبدالقهار نوم ویلی دا ورسره تنبان راځي دا ورسره ټیکری راځي دا ټیکری ده ټیکری ده دا به خلاصېږي لوله ده خلاصېږي ورسره سونډي غوندې ډېر سوی ده ښایسته شیان پکې لرو دا ډیزاین وګوره دا بل ډیزاین ده دا اوس داسې شیان دي په عید کې داسې شیان خلک اچوي ساده سمپل شیان عبدالقهار چېرته خلک چېرته اساس دا اساس سړی ده ماشاءالله چې عبدالقهار د دې نرخ وایه ځه د دې نرخ وایه زیړ هغې قیمت 1500 او 200 روپۍ ده هېڅ چا سره په ټول کابل کې نشته دې کې چې استعمال شوي دي دې کې لاسوزي ده رافیه ورته وایي یو برانډ دی بیخي چاته معلوم نه ورکوي په 1500 او 200 ساده دی بیا پرکار هم د دې را سره شته پرکار هم بیا همدغسې قیمتونه کې دي اوس دا پرکار دی د دې قیمت یې راځي 2000 روپۍ قیمت یې دی بیا دا په ماکسي کې دی ګردامونو ته وایي څوک ورته ماکسي وایي دا که په هغه ته امریکا ته لاړ شي دغه کمیز به درته څو وایي وایه د امریکا نرخ وایه په امریکا کې خو به تمن $98 او تی په څو خرڅې 2000 روپۍ قیمت خو بیا موږ ډسکاونټ ورکوو هلته خو بیا فکس پرایس دلته موږ پکې تخفیف ورکوو تقریبا $80 درته ورکوي
په 2000 داسې راځي والا قدرمنو دوستانو داسې تکړه سړی دی په عبدالقهار فرق کې هغلته ګنډې افغاني او داسې شیان خلک ډېر وي داسې برنډ شیان هلته بیا ګران دي عبدالقهار ور مې قدرمنو دوستانو په چیش کې پیدا کړی ده په روزي میاشتې کې بیچاره باندې اتمنصور به فشار هغه ټوله ورځ به خلکو به ماغزه پې هغه کړي کته پورته کړي که پې خوړلي به وي نو اوس نو نن توا به مزه راغلی دی اوس ماغزه پې خوري خدای پاک د خیر پې کیسې را سره جنګ ونکړي تقریبا یو شل دقیقو لپاره د ما سره اوس به لاړ شو وروره چې په هغه به وغږېږي چې څومره د سیمې خلک دلته د تاسې نه خرید کړي د دې سیمې خلک خرید کړي که له لرې ځای نه درته راځي دې له خاطره دا مرکزي سیمه ده دلته نه دی د وردګ ولې له قندهار نه به هم راځي خلک دلته اوس یې ووایلو عموما کابل چې دی یو خو پایتخت دی او بل د هر ولایت خلک پکې اوسېږي مثلا که دغه څلور د ولایتونو دي ټول خلک په کابل کې اوسېږي او خرید د همدې ځای نه کوي مثلا که یو څوک په کندهار کې ژوند کوي هغه هم دا فکر ځان سره کوي مثلا خپلوان طبعا لري په کابل کې وایي کابل ته لاړ شو مرکز دی ښه شیان پیدا کېږي برنډ شیان پیدا کېږي نو راځي هم دلته خرید کوي نو بیروبار طبعا د نورو ولایتونو په پرتله د نورو ځایونو په پرتله دلته بیروبار ډېر دی بیا هغه خویندې ورونه چې مثلا په خارج کې دي دلته راځي او د خرید کوي ډېر خلک راځي عبدالقهار وروره په هغه روزه لري هغه روزې سره څنګه روزې سره ولا ښې بیخي پی نه شو ډېر ونه سوي ماشاءالله قدرمنو دوستانو قوت په وجود کې پاتې ده قوت چې په وجود کې پاتې دا معنا چې په پیشلمۍ د شي وخوړل پیشلمۍ کې خو وریجې کابلي ملایي شات داسې شیان عبدالقهار خو کاروباري سړی دی نو اتمنو چې هغه ورسې ګټي بیرته مصرفي په لاس باندې مصرفي او سستي ونه کړي بیا هغه روزه ماتې دي څنګه دي روزه ماتې کې چې ډېر خوږي په روزه پې ماته کړي روزه ماتې کې په طبعا په خرما روزه ماته په خپله مې پکوړې ډېر خوښي او ماشاءالله والا دا د کوم ځای دی ننګرهار دا د ننګرهار خلک قدرمنو دوستانو سخت د جلبۍ او د پکوړو شوقیان دي او بس زم چې لاړ سم ماته د ما خوراک هم دا پکوړې دي نو اوس به راسو دې ته چې په روزي میاشت کې د یو مسلمان یو کوم مسلمان هغه ښه اوصاف څه شی دي څه شی باید ولري دغه یو امتحان درته اخلم په روژې میاشت کې خو په عموم کې یو مهمه خبره دا ده چې هر انسان باید حوصله ډېره ولري حوصله په دا خاطر چې مثال که یو غال مغال یو جنګ یو شی هر څه رامنځته کېږي نو چې یو انسان حوصله ولري نو کولی شي چې هغې مخول شي ښه برخورد ولري ښه برخورد قیمت فروشي ونه کړي طبعا چې حوصله ولري ټول کارونه سره سم یو جوړه کالی کې چې مثال 200 روپۍ د اکثرې څوک یې ګټي رښتیا ووایه ولا ګټه خو زموږ د تا وجدان چې وایي 100 روپۍ کې وګټي زما نهایي پیسه بس قدرمنو دوستانو په 200 روپۍ کې ګوره په 200 روپۍ کې نهایي 500 حق لري 500 نهایي په دا خاطر چې یو برانډ مکان او که 100 روپۍ چک درنه واخلي ته بیا چې کې دغه وخت کې سره مثلا که 100 روپۍ د مشتري له تا نه چک واخلي او هغه چې ته ورته وایې چې 8000 تا جګ ورته ویلي او دا به ونیم د زړي پاتې واخلي ډېر کم امکان به ولري یعنې دې خلکو ته ورکې ارزانه خو طبعا یو چاني وایي تر خپل حده پورې هغه تر هغه حده پورې چاني بعضې ګاهکان یې ولې نه ګټه ورکوي په بعضې جوړو کې مثلا موږ هم ډېر تاوان کوو یعنې 500 تاوان 1000 تاوان په ورځ کې داسې ډېرې جوړې راځي تاریخ تېر سوي کالي به ماتې لري نو تاریخ تېر سوي خو نه خو یو نیم ساعت پاتې شو موږ خپل ارزانه خرڅوو هغې باندې ډسکاونټ لګوو مشتریان موږ سره مخته دي پوهېږي موږ ته وایي هغه کالي چې مثلا تاسو پرې تخفیف لګولی هغه چیرې دي څنګه اوس د موږ خورګانې او مورګانې او زنانه وې که نه د کالیو په هغه کې په شرعي هغه لباسونه کې که نه چې هغه یې که نه هغه شی ورته وایي تاسې دا ښځې ساتر کالي په دغه کې علاقه لري ولا داسې یو حساب دی چې عموما په محفل کې طبعا خو ښځې ساتر پسې نه ګرځي ساتر پسې نه ګرځي هغه کالي چې د محفل یو ساده شیان چې دي پنجابي او ساده شیان دا خو د محفل دي نو ساده شیان چې دي دا خو ټول خلک چې د ساده او دا نور کالي خلک نه اخلي که نه بې ساتره کالي به خلک نه اخلي که نه بې ساتره کالي او تاسې به هم نه راوړئ موږ خو نه راوړو هغسې شی موږ نه راوړو چې داسې بې ساتره او نور که هغسې مثال شلوارداره یې نور ډیزاینونه یې مختلف شیان نو هغه بیا داسې په محفل کې اچوي ډېره مننه اوس به لاړ شو د تا ورور هم څو غږي کې دلته د 2-3 نفر ورونه دي کارمندان دي دویم که خبرې کیسې دویم لږ وناسو چې سبا بیا ونه وایي چې موږ دې ونه غږولو نه هغه پرېږده هغه سره لږ مصروفه دي ډېره مننه قدرمنو دوستانو دا د عبدالقهار سره
زموږ ځانګړې مرکه وه چې د اختر په مناسبت باندې دلته راغلو دی هم لږ ونازوو موږ یې ونازولو الله دې د په کاروبار کې برکت واچوي تر بلې خپرونې او بل راپور پورې چې زه تواب احمدزی بیا تاسو ته یو ښایسته راپور برابر مو تاسې کولو به خود کې خدای سپارم الله مال شه کامیاب اوسي خدای پاماني م کړې وه که نه بیا مې ونه کړله که نه ته لاس دې راکړې دغه د یوټیوب د دې کې ته سرچ کړه وعلیکم السلام چینل روان افغان گروپ چینل خودش هست او رو زمانه بدیم باز پیش آمد مکتوب زمان که دی باز